بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم چې د PowerPoint د پرنټ برخه تاسو ته تشریح کړم. تاسو به راشئ اول فایل ته به راشئ، بیا راشئ پرنټ ته. کله چې تاسو غواړئ چې یو پریزنټیشن پرنټ کړئ، پرنټ بټن ووهئ. دا پریزنټیشن به ستاسو لپاره که پرنټر موجود وي پرنټ شي. که پرنټر نه وي تاسو کولی شئ چې دا پی ډي اف ته هم تبدیل کړئ. زه لیکم چې فایل لس، دا به سلایډونه به زما لپاره پی ډي اف ته تبدیل شي. تاسو ګورئ چې دلته راغی فایل لس، هماغه سلایډونه دي او په پی ډي اف شکل ته تبدیل شوي دي. بل څه شی دی دلته لیکلي کاپیز په دې معنی چې تاسو غواړئ چې دا څو ځلې ستاسو لپاره پرنټ شي. زه غواړم چې مثلا هر سلایډ زما لپاره لس ځلې پرنټ شي. کله چې تاسو پرنټ ووهئ هر سلایډ به ستاسو لپاره لس ځلې پرنټ شي. لس ځلې به افغانستان وي، لس ځلې به همداسې په ترتیب اول به افغانستان، غزني، لوګر، ننګرهار وي، بیا به همداسې لس ځلې به دا کار تکرار شي. بل پرنټر برخه دا تاسو کولی شئ چې له دې برخې څخه کوم پرنټر چې تاسو غواړئ چې دا پریزنټیشن پرنټ شي له دې څخه هماغه پرنټر انتخاب کړئ. که پرنټر مو موجود نه وي راشئ اډ پرنټر ته، هماغه پرنټر چې تاسو راوستل وي هغه به راشي او تاسو خپل فایلونه پرنټ کړئ. بل سیټینګ برخه دا چې اول پرنټ آل سلایډز، کله چې دا انتخاب کړئ ټول سلایډونه پرنټ کیږي. تاسو وینئ چې اول، دویم، دریم، څلورم ټول پرنټ کیږي. بل پرنټ سلیکشن ده، کوم سلایډ چې تاسو انتخاب کړی وي هماغه به پرنټ کیږي. زه غواړم چې اول او دریم سلایډ پرنټ شي. تاسو کنټرول ونیسئ او هر سلایډ انتخاب کړئ. اوس به راشو وبه ګورو چې کله چې زه پرنټ سلیکشن ته راشم، پرنټ سلیکشن اول او دریم سلایډ زما لپاره پرنټ کیږي او نور نه پرنټ کیږي. زه به بیا پرنټ آل ته راشم. بل پرنټ کرنٹ سلایډ، په کوم سلایډ کې چې تاسو اوسیږئ هماغه غواړئ چې پرنټ کړي. زه اوس غواړم چې لوګر کې یم او لوګر غواړم چې پرنټ شي. تاسو به راشئ او دلته پرنټ کرنٹ سلایډ هماغه لوګر ده چې لوګر به ستاسو لپاره پرنټ شي. بل کاسټم رینج ده، کوم سلایډ چې تاسو غواړئ چې پرنټ شي د هغه شماره ورکړئ. زه غواړم چې اول کاما ورکړئ څلورم. زه غواړم چې اول او څلورم سلایډ زما لپاره پرنټ شي. تاسو وینئ چې افغانستان او ننګرهار زما لپاره پرنټ کیږي. بل خبره چې دا ده چې تاسو غواړئ چې سلایډونه په کوم شکل کې تاسو ته پرنټ شي. فول پیج سلایډ، دا فول پیج سلایډ ده چې ټول معلومات پکې راځي. بل نوټ پیج ده چې تاسو کوم سلایډ ته نوټ کړی وي هغه نوټ هم ورسره غواړئ چې راشي. مثلا دلته لیکم چې لوګر is province of Afghanistan. تاسو راشئ غواړئ چې نوټ هم ورسره راشي، تاسو پرنټ برخې ته راشئ او نوټس پیج انتخاب کړئ. تاسو په لوګر کې ما نوټ اضافه کړی و. زه به اول ټول سلایډونه انتخاب کړم، آل سلایډ. په لوګر کې ما نوټ هم اضافه کړی و. تاسو وینئ چې ایز پروینس اف افغانستان هم دا هم پرنټ کیږي. په غزني کې هم شته، په لوګر کې هم شته، دا هم پرنټ کیږي. بل آوټلاین د یو عنوان په شکل چې دا په نور درسو کې هم راځي. تاسو فقط دلته یې وګورئ چې آوټلاین څرنګه شکل ده. افغانستان، کابل، غزني او دا تاریخ به وي او د صفحې نمبر به وي، دا به پرنټ کیږي. دلته که غواړئ چې تاسو دوه درې سلایډه په یوه صفحه کې پرنټ کړئ، تاسو اول زه فول سلایډ انتخابوم. تاسو راشئ ون سلایډ که ټو انتخاب کړئ په یوه صفحه کې به دوه سلایډه پرنټ کیږي. که درې، څلور، هر څومره چې تاسو غواړئ انتخاب یې کړئ. بل فریم سلایډز، فریم یې راشي که نشي را. تاسو وینئ چې د سلایډو څنګ ته یو چوکاټ ده، غواړئ چې هغه راشي که یا. کله چې انتخاب کړئ دلته یو فریم جوړیږي او کله چې نه غواړئ چې پرنټ شي هغه به له منځه ولاړ شي. زه به بیا راشم او یو سلایډ به انتخاب کړم. بل دا ده چې سکیل ټو فټ پیپر، د صفحې په سره په اندازه وي که نه وي. کله چې دا تاسو ورڅخه لرې کړئ تاسو به وګورئ چې د سلایډ اندازه ډېرېږي او له صفحې څخه اضافه کیږي. زما توصیه دا ده چې سکیل ټو فټ پیپر انتخاب کړئ. بل های کوالټي کله چې انتخاب کړئ کیفیت به یې لږ زیات وي. بل پرنټ کامنټس اینڈ انک مارک اپ،
تاسو غواړئ چې کامنټ او مارکاپ هم پرنټ شي دغه ځای انتخاب کړئ. زه راسم یو کامنټ ورکوم، تاسو به وګورئ چې هغه کامنټ هم پرنټ کیږي که یا. زه غواړم چې افغانستان په باره کې یو کامنټ ورکوم، is my country. دا کامنټ زما لپاره سیف شو. زه غواړم چې دا هم پرنټ شي. تاسو به راشئ پرنټ برخې ته، راشئ پرنټ کامنټس ان مارکاپ. اوس به کامنټ هم زما لپاره پرنټ کیږي. که غواړئ چې رنګ او نور تغیرات هم راوسوي هغه هم غواړئ چې پرنټ شي، تاسو کولی شئ چې دلته نور معلومات هم پرنټ کړئ. مثلا رنګ یې کولی شئ چې دلته راشئ او څه شی چې ولیکئ، مثلا دلته یو شکل لیکم، دا په دې شکل تبدیل شو. که غواړئ چې دا هم پرنټ شي هماغه مارکاپ انتخاب کړئ او دا به هم پرنټ شي. بل مهمه خبره چې ویډیو سایز زیات نشي. دا ویډیو همدغومره بس ده، نور به په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کړم. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه.